سلامونه په دې هیله چې ټول او روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او د نوي تازه پیښو نه ځان خبر کړئ. مشهور دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی له یو خونړی برید څخه روغ وتلی. د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالات پېښور ښار ته څیرمه دارالعلوم زبیدیه کې پر مشهور دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی خونړۍ چاودنه شوې چې نوموړی ورڅخه روغ وتلی دی. دا پیښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د خیبر پښتونخوا ایالات پېښور ښار ډیر کالوني اړوند دارالعلوم زبیدیه دیني مدرسې ته څیرمه سپین جومات کې هغه مهال رامنځته شوی کله چې شیخ رحیم الله حقانی د وړې دورې طالبانو ته موقوف علیها د مشکوت شریف درس ویلو چې د جومات منځ کې چاودنه شول. د پېښور د پولیسو د تحقیقاتو مشر منصور امان ډان نیوز ته ویلي چې په دغه چاودنه کې له 5 څخه تر 6 کیلو پورې چاودېدونکي توکي کارول شوي چې کوم یوې له وړاندې نه په درسي تالار کې ځای پر ځای شوي. د عطاالحق حنفي په نوم د پیښې یو عیني شاهد او د یادې مدرسې طالب العلم رسنیو ته ویلي په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه شهیدان شوي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي، خو پخپله شیخ رحیم الله حقانی له چاودنې روغ وتلی دی. په ورته مهال د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم ډان نیوز ته ویلي چې له دغه چاودنې څخه 7 جسدونه او 70 ټپیان روغتون ته وړل شوي او په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. دیني عالم او د حنفي مذهب مناظر چې د دوره الصغرا موقوف علیها درس کوي په افغانستان او پاکستان کې سلګونه زره پیروان لري. باید وویل چې تر دې وړاندې هم پر شیخ رحیم الله حقانی هم وسلوال برید شوی و چې هغه مهال سخت ټپي شوی و، خو له یو کلنې درملنې وروسته یې بیرته خپلو درسونو ته مخه کړه او دا مهال ورسره شاوخوا 1400 طالبان په دیني زده کړو بوخت دي. دا و د نننۍ ورځ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.